بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د 12م کلاس بایولوژي دا او په دې کې نوې ټاپک ته ټایپس اف انیمل ان د بیسس اف تھرمو ریګولیشن. یعنی کم انیمل چې دي په دې کې موږ د پلانټس خبره نه کوو، په دې کې موږ د هیومنز خبره چې دی موږ نه کوو، خو چې کم انیملز دي نو د هغوی په جسم کې هیټ چې دی هغه څنګه پیدا کیږي، او که فرض که یو ارګانیزم داسې دی په انیملز کې چې د هغه په جسم کې هیټ نه پیدا کیږي، نو دا هیټ د کوم ځای نه راوړي. ځکه هیټ د دې لپاره ضروري دی اول به سر د انیمل زیاتره کار چې دی د خوراک سره، نو چې کله د انیمل خوراک وخوري نو د دې خوراک هضمه راځي په هیټ باندې. اوس چې کله په جسم کې هیټ نشته نو د دغه خوراک هضمه چې دی بیا ډېر په مشکل باندې راځي او بیا په دې کې چې مشکلات راځي. نو زموږ ټاپک دا دی چې ټایپس اف انیملز ان د بیسس اف تھرمو ریګولیشن، چې د هیټ په بنیاد باندې د هیټ په بیس باندې د انیمل قسمونه چې دي هغه څو دي. دا قسمونه چې دي دا تاسو په کلاس 7 کې کلاس 8 کې چې دی هغه تاسو ویلي، په هغه ځای کې تاسو دې ته کولډ بلډډ وایي او یو چې دی وارم بلډډ ورته وایي. خو په دې ځای کې د دغه کولډ بلډډ دپاره مونږ یو نوم استعمالوو 5 کیلو تمس. 5 کیلو تمس دا به داسې نه وایي چې پای کیلو به نه وایي، دا به 5 کیلو تمس. نو تھرمو ریګولیشن په بنیاد باندې چې کله موږ د هیټ خبره کوو نو هغه زموږ سره دوه قسمونه دي، یو زموږ سره 5 کیلو تمس دی او یو زموږ سره هومیو تمس دی. اوس د 5 کیلو تمس چې دی دا ټکی چې دی دا ستاسو لپاره ناشنا دی، ځکه چې په 7 او په 8 کلاس کې دا ټکی چې دی نه استعمالیږي، دا د 12م کلاس بیولوژي نه دا نوي الفاظ چې دی استعمالیږي. دا 5 کیلو تمس چې دی نه دا زموږ سره کولډ بلډډ انیملز دي. کولډ بلډډ انیملز دا ټکی چې دی تاسو اورېدلی، په دې کې موږ دا وایو چې unable to maintain their body temperature. هغه ځناور چې هغه د خپل جسم کم ټمپریچر چې دی په هغې کې باقاعدګي نشي راویستی، یا د خپل باډي ټمپریچر چې دی هغه بالکل کانسټنټ نشي ساتلی. د دې ټول نه غټه وجه دا ده یا خو دا کم انیمل چې دي نو د دوی په جسم کې کم کیمیکل ریاکشن چې کیږي نو هغه ډېر لږ کیږي، یا دا وجه ده چې د کیمیکل ریاکشن په دوران کې هغونه هیټ نه پیدا کیږي لکه څونه هیټ چې دی د وارم بلډډ انیمل په جسم کې چې دی پیدا کیږي. نو د دې د وجې نه د دوی د جسم دا هیټ چې دی دا کمی، نو دوی د خپل جسم دغه هیټ چې دی په کې باقاعدګي نشي راویستی. نو تاسو به اکثر خیال کوئ چې زموږ سره کم فیشز زموږ سره دي په اوبو کې، نو هغه په 100 ورځو کې چې دی ډېرې په 100 ورځو کې چې دی نو هغه زموږ سره نه وي. د هغې وجه څه ده چې کله د خپل باډي ټمپریچر مینټین نشي ساتلی نو باډي ټمپریچر چینج اکارډینګ ټو دیئر سراؤنډینګ. نو دوی څه چل کوي په دوی باندې د بهر ماحول نه چې دی ډېر زیات اثر وي. که بهر ډېر زیات یخي نو د دوی جسم چې دی نه هغه به ډېر زیات یخي، که د بهر نه ډېر زیات ګرمي نو د دوی جسم چې دی نه هغه به ډېر زیات ګرمي. نو دې مطلب دا شو چې د دوی د جسم چې کوم درجه حرارت دی هغه په دې خبر باندې ډیپینډ کوي چې بهر ټمپریچر چې دی هغه څنګه دی. که بهر یخني ده نو دوی له یخني کېږي، بهر چې دی ګرمي ده نو د دوی چې دی یخني به کېږي، خو هغه ټمپریچر چې دی د هغې یخ نه د هغې ګرمۍ مقابلې چې دی نو هغه دوی نشي کولی چې نشي کولی. نو د دې اگزامپل زموږ سره څه دي، هغه زموږ سره فیشز دي، ریپټایلز دي او امفیبیانز دي. فیشز ماهي دي، ریپټایلز موږ څه ته وایو، ریپټایلز موږ دې ته وایو هغه انیملز تاسو به لیدلي کوم چې په خېټه باندې ګرځي نو هغې ته موږ ریپټایلز وایو. او بیا زموږ سره امفیبیانز دي. امفیبیانز موسټلی هغه انیملز دي چې هغه په اوبو کې دي، هغه په وچو باندې پاتې کېږي، خپل ژوند په وچو او اوبو په دواړو کې چې دی تېرولی شي نو هغې ته چې دی موږ امفیبیانز وایو. نو اوس که فرض که دوی د خپل باډي ټمپریچر نشي مینټین کولی، کانسټنټ نشي ساتلی، نو دوی له خو د باډي ټمپریچر ضرورت دی. نو دوی به د باډي ټمپریچر سره څه کوي نو هغه موږ په دې 2 ټاپکونو کې ووایو، دا شارټ ټاپکونه دي. بیا په دې پسې زموږ سره دی هومیو تمس. د هومیو تمس د موږ بل نوم وایو وارم بلډډ انیملز. وارم بلډډ انیملز هغه دي په دې کې چې دی موږ راځو، او د هغې نه علاوه برډز دي او مملز دي. د هومیو تمس ته موږ دویمې نوم وایو وارم بلډډ انیمل. د یاد ساتئ دا تاسو په MCQs کې چې دی راتلی شي، په ټرو فالس کې هم راتلی شي. د هومیو تمس ته بل نوم چې دی څه وایي. نو هومیو تمس یا وارم بلډډ هغه انیملز دي چې هغه د خپل باډي ټمپریچر کانسټنټ ساتي. د دې مطلب څه دی چې کله یخني نو موږ د هغه یخنۍ مقابله چې دی هغه موږ کوو د خپل باډي کې په څه طریقه باندې چې دی هغه موږ هیټ چې دی هغه پیدا کوو. یو وجه دا ده چې زموږ خوراک موږ خورو نو د هغې په نتیجه کې کیمیکل ریاکشن چې دی هغه ډېر زیات کېږي، او چې کله کیمیکل ریاکشن ډېر زیات کېږي نو زموږ په جسم کې هغه هیټ چې دی هغه پیدا کېږي. نو موږ د خپل جسم یا د خپل وس مطابق چې دی نو موږ د هغه هیټ مقابله چې دی هغه کولی شو. که فرض کړئ دې چې نه تاسو خو چې بر کېټو ته وخېږئ
نو په هغه ځکه چې د هیټ ډیر زیات شي او هغه په ماینسو کې نو په هغه ځکه بیا موږ چې د مقابله نشو کولای یا لکه فرض کا انټارکټیکا ته چې د یو انسان لاړ شي نو هلته کې یا مملز لاړ شي نو د هغې یخ مقابله چې ده نو هغه بیا زموږ جسم چې دی هغه نشي کولای که هغه کولډ بلډ یا انیمل دی نو بیا چې د مسلې راځي نو د وارم بلډ اگزامپل زموږ سره یو برډز دی او بل زموږ سره مملز دی برډز مرغۍ او مملز چې بچو له پی ورکوي به جسم یې وختي نه هغه ته چې دی موږ مملز وایو بیا د سورس اف هیټ پروډکشن لکه په دې کې موږ وایو چې دوی مقابله نشي کولای نو دوی به دا هیټ د کوم ځای نه وړي د دې هیټ پیدا کولو کوم سورس چې دي نو هغه زموږ سره څه دي نو په دغې بنیاد باندې بیا زموږ سره انیمل چې دي هغه دوه دي یو زموږ سره اکټوتمز دی او بل زموږ سره انډوتمز دی اکټو او انډو اکټو موږ وایو آوټساید او انډو موږ وایو دننه نو اکټوتم موږ څه ته وایو ګیټ هیټ فرام سراونډینګ انورټیبریټس ریپټایلز اینډ پیویانز اینډ فشز و چې موږ سره کوم کولډ بلډ انیملز دي هغوی د خپل جسم باډي ټمپریچر چې دی هغه مینټین نشي پاتې کولی ما تاسو ته وایي چې هغه کولډ بلډ دي نو دوی به دا هیټ د کوم ځای نه وړي دا هیټ به دوی د سراونډینګ نه دي د سراونډینګ د به ګوري چې زموږ به د چاپیریچل کې چې دی هغه مطلب دا دی چې ګرمي سیوا ده او که یخني سیوا ده که فرض که وارم نسي نو د دوی جسم چې دی دغه هیټ چې دی هغه جذب کوي نو په دې کې به زموږ سره څوک څوک انورټیبریټس هغه ځناور چې د هغوی هډوکي چې دی هغه نه بیا زموږ سره ریپټایلز دي کوم چې په خېټه باندې ګرځي امفیبینز زموږ سره سیندخان وغیره کم کوړي سیندخي چې دي فشز او مهي نو دوی خپل سراونډینګ د ګوري او د هغې مطابق خپل ټمپریچر چې دی هغه چینج کوي بیا زموږ سره انډوتمز دي نو get heat from metabolism of their food for example flying insects polar bear and white shark was polar bear چې دی نو دا زموږ سره په ډېر زیات واور کې چې دی هغه پاتې کېږي په کار دی چې دی هلته کې مړ کېدی بیا زموږ سره فلاینګ انسیکټس دي هغه واړه واړه کیڼې مکوړې چې هغه له خدای پاک سنګونه ورکړي دي هغه الوځي بیا زموږ سره وایټ شارک دی دا د مهي یو قسم دی چې هغه ته موږ وایټ شارک وایو په کار دی چې دا د یخ د لاسه مړ کېدی نو څه چلو شي د دوی په دې جسم کې میټابالیزم کېږي میټابالیزم دا دی چې خلجي ته اکسیجن ننوت هغې ته چې دی نور داسې خوراکونه چې دي هغه ننوتو نو دغه اکسیجن او دغه خوراکونه چې دی یو بل سره میلاو شي نو دا د هغې په ریزلټ کې هیټ پیدا کوي لکه څنګه چې زموږ په جسم کې پیدا کېږي نو په هر سیل کې چې کله هیټ پیدا شي نو هیټ چې راوځي شي دا ډېر زیات شي نو د دوی د جسم هغه ضرورت چې دی نه هغه پوره شي نو دا زموږ سره دي انډوتمز نو دا شارټ کوېشن کې چې دی دا راتلی شي د دې ډیفینیشن چې دی هغه هم راتلی شي دا و types of animal and the basis of thermoregulation د کلاس سیکنډ ایئر بایولوژي وه او په دې کې دویم نمبر چپټر و په دې پسې انشاءالله چې نور ټاپکونه دي د هغې لیکچر چې دی د هغې ویډیوګانې مې ډېر زر جوړېږم خپل فیډبیک مله ضرور راکړئ نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر مننه